د خپل ژوند په قدر پوه شئ. یو شتمن سړي د خپل کور له کړکۍ څخه د باندې کتل چې په یو فقیر سترګې ولګېدې چې د نوموړي د کور مخ ته په ډیران کې څه لټول. شتمن له ځان سره وویل شکر خدایه چې فقیر او بېوزله نه یم. په ډیران کې لالاحان د فقیر په یوه لیوني سترګې ولګېدې چې د سړک په څنډه کې روان و او له ځان سره یې خبرې کولې. فقیر له ځان سره وویل شکر خدایه چې لیونی نه یم، فقیري او غریبي خو کوم عیب نه دی. د لیوني امبولانس ته پام شو چې عاجل ناروغ یې روغتون ته لېږدوه. لیوني له ځان سره وویل شکر خدایه چې ناروغ نه یم، که هر څه یم په خپله پښو خو روان یم. د ناروغ په روغتون کې په داسې جسد سترګې ولګېدې چې ساه یې ختلې وه او کورنۍ یې د تکفین په موخه د وروستي ځل لپاره کور ته لېږدوه. ناروغ له ځان سره وویل شکر خدایه چې ژوندی یم، ناروغي به هم تېره شي. یوازې مړی و چې د شکر د ادا کولو فرصت یې نه درلود. عبرت د دې لپاره چې د ژوند په قدر پوه شئ، کله ناکله روغتون، زندان او حدیرې ته سر ورښکاره کړئ تر څو په خپل حال شکر وباسئ. توبه وباسئ تر څو مو ګناهونه وبخښل شي. توبه وباسئ مخکې له دې چې د توبې دروازه در باندې بنده شي.